د مطیع الله روفي ژوند او فن. د کونړ د دنګو غرونو په لمنه کې د بهان د سیندونو د اوبو د نرمو او روانو څپو پر غاړه د سهار په لمرینو پلوشو او د شنو باغونو د ښایست په غیږه کې د وټپور ولسوالۍ د آرامو څنډو په زړه کې یو ښکلي ماشوم نړۍ ته د ژوند د ښکلا سترګې وغړولې. د تقدیر لوحې د علم، احساس او هنر لیکلی نوم و. دا ماشوم مطیع الله ونومول شو. د عبدالرؤف قاضي زاده زوی چې د 1446 لمریز کال د نرمو شیبو په لمن کې د خاورې پر دې مقدسه ځمکه را پیدا شو. له ماشومتوبه یې ذهن د پوهې له لوخړې ډک و. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ منځنی ښوونځی د علمي سفر لومړی تمځای وګرځېد او په 1450 لمریز کال کې د زده کړو لومړۍ زینه تر شا پرېښوده. د عقل، فکر او استعداد لړۍ یې بیا تر کابل پورې ورسوله. هلته چې د کابل اوتو میخانیکي تخنیکوم د ژوند بله دروازه پرانستله او د پرمختګ په خوا روان شو. په 1446 لمریز کال کې یې له همدې تخنیکوم څخه د بریالیتوب فراغت سند ترلاسه کړ او د خپلې وړتیا په برکت یې د برېښنا یا برق په ډپارټمنټ کې د اسسټانټ استاد په توګه دنده پیل کړه. دا د هغه علم د رڼا لومړنی څرک و چې وروسته یې د لا ډیرو ځلیدلو او پرمختګ سفر ته لاره هواره کړه. د علمي تندې او پوهې د لټون دا شوق هغه د وخت له غرو واخیست او د نړۍ تر افقونو یې ورساوه. په 1950 یا زیږدیز کال د لوړو زده کړو د یو بورس له لارې د پخواني شوروي اتحاد اوکراین جمهوریت د آدیسا ښکلي ښار ته ولاړ. هلته چې د راډیو خبرونو او راډیو ارتباط انجینرۍ په رشته کې د آدیسا د الکترو تخنیک انسټیټیوټ ته د زده کړو د مینې په شوق شامل شو. په 1992 زیږدیز کال کې یې له همدې انسټیټیوټ څخه د سور ډیپلوم په ترلاسه کولو د ماسټرۍ درجه واخیسته او یو کال یې د دکتورا لپاره د سټاژ یا آمادګۍ مرحله هم بشپړه کړه. خو د ژوند د چاپیریال ځینې ناخوالې او د زمانې نااشنا څپې د دې لامل شوې چې د دکتورا سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو د علم او معرفت رڼا یې له سره هیڅکله هم ورکه نه شوه. دی لا هڅېده چې د خپلو زده کړو نیمګړی بهیر بیرته پیل او خپله دکتورا بشپړه کړي. خو د تقدیر او قلم فیصلې نورې دي چې انسان ورته له فکر کولو هم عاجز دی. هماغه و چې ښاغلي مطیع الله روفي له خپلې درنې کورنۍ سره د کډوالۍ دیار ته مخه کړه او د خپل وطن له هسکو غرونو واوښت. دومره لرې ولاړ لکه سمندر چې پر مخ ځي او شاته نه راګوري. خو د بیا هم سترګې د وطن په خوا اړولې. مګر هغه وخت حالات داسې و چې د بدبختۍ کورنۍ جګړې بدمرغه لاس د هیواد ټولې لمنې ته ورغځېدلی و. نو دی له هوسه نه بلکې د نورو انسانانو په څیر له مجبوریته وکوچېد او المان ته ولاړ. په 1994 زیږدیز کال راهیسې مطیع الله روفي له خپلې درنې کورنۍ سره د المان د کولن ښار اوسیدونکی دی. خو که څوک د وطن له بوی، له خاورې، له احساس او له تودې مینې خبرې وکړي نو دته داسې ښکاري لکه په کونړ کې چې د سیند د روانو اوبو څپیز شور اوري یا د وطن د ماښام د اذان زړه راښکونکی غږ دی. دی له هیواده لرې دی خو د وطن تود احساس یې په وینه کې څپې وهي او د ولس مینه یې د زړه د رګونو د تپېدو موسیقي ده. مطیع الله روفي یوازې یو تخنیکي یا علمي انسان نه دی. هغه د وطن یو بېکوره شویو کډوالو غمخور، یو شاعر، ښه لیکوال او یو ویاړلی فکري انځورګر دی. د شعر د احساس انځور دی، د ملت د درد ژبه ده، د ټولنې د زخمونو تصویر دی. د په خپلو شاعرانه بیتونو او غزلیزو پنځونو کې د وطن د مینې تاوده څاڅکي شاعرانه کړي. د ولس د ژوند کیسې د کلماتو په موسیقۍ بدلې کړي او د زمانې د ترخو حقیقتونو له خاورې یې د شعر د لمر وړانګې راویستلې دي. د شاعرۍ ته د یو ښه فنکار، هنرمند او د حساس زړه له سترګو وکتل شي نو داسې ښکاري لکه یو انځورګر چې د رنګونو پر ځای د احساس، درد او مینې له رڼا کار اخیستی.
هر شعر یې د یو ماهر انځورګر د خیال یو رون خط دی او هره کرښه یې د یو صادق انسان د زړه د درزا غږ لکه وایي د قام په غم کې چې څوک مړ شي مړې نه بولمه متي د مینې د رښتې خبرې دي د ثواب متي الله رؤفي یو پښتون مزاج شخصیت دی د غرونو د میړانې د انسان دوستی د مهربانۍ او صداقت استازی د دل خبرو چلند او لیکنې د انسانیت وفاداری او وطن پالنې خوږه وږمه تر مشامه راځي له ټولنې سره یې مینه دومره ژوره ده چې د هر درد پر وړاندې یې دردمند دی که د خلکو غم وي که د وطن درد او که د بېعدالتۍ زخم خو د ده په شعر کې رڼا شته احساس شته او داسې دروند فریاد هم که څوک غوڅ کړي زما سر زما له تنه ستا له عشقه به نه وړمه وطنه ستا اوبه لکه شیدې د خوږې مور دي پاکه خاوره او سپېڅلې د لمنه د خپل ژوند ډیره برخه د هیواد او ولس د خدمت په لاره کې تیره کړې که څه هم له وطنه لرې دی خو فکر احساس او مینه یې وطن ته ژمن پاتې دي د خپل احساسات د وطن په فضا کې خپاره کړي او د هنر علم او ادب له لارې یې تل هڅه کړې چې د انسانیت رڼا ژوندۍ وساتي متي الله رؤفي د فکر او احساس هغه ژوندی ضمیره انسان دی چې د ژوند په هر څپرکي کې یې د مینې او وجدان ژوندي انځورونه پرېښي دي د ژوند د علم خدمت ادب او هنر ګډ سفر دی یو داسې سفر چې د انساني او اخلاقی ارزښتونو وفاداری وطن پالنې شاعرۍ او پوهې رڼا ترې څاڅي په ډیره مینه سردار شاه احسانمند